تقوا ربهم الى الجنه زمرا. نو الته د سیق ترجمه دی شړل کړی دی، دلته د سیق ترجمه شړل ولې نه کې نمونږ مو خپل د قران ترجمه نشو کولای. نو ترجمه ته بچاته ورزو مونږه صحابه کرام ته چاته ورزو جواب ملاونو چاته ورزو مون خپل خونه دا د نن دور مفسرین خونه چې سبا ان الذين بشکا کسان او بیا وای راضی آیات کې چا چې په ختم پیسې واغستی جهنمی زیده. بس دا ترجمه په ختم پیسې قران کې راغلی ته خدای هلاک دا راغلی. خود قران د حکم په بدلی دوی ویل دي. نو دا آیات ختم باندې په فقیر طالب باندې لګي. هغه طالب چې ثابت کال په ترجمه کې او په تفسیر کې لګي وي، هغه طالب العلم دا د روجي لشل په جب کې واچي نو تابع د قران آیات ولګولو. سوچ په قران شریف باندې آیتونو باندې ختمونو باندې پیسې اخلي نو هغه با جهنم سے وي. نه 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 دا د قران ترجمه نه ده، دا د قران شریف تفسیر نه ده. ال تعالی وای دوی ایمان راوړي په هغه کتاب باندې، خو هغه کې دوی د خپل مفاد لپاره به سکی تغییر تبدیل راولي. نو الله وی ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا. اے د بنی اسرائیل قاضیانو او مونږ ته وی اے د امت محمدیه مفتیانو، تاسو ته الله وی چې د قولی مسله درته درغلا او یا درته د جرګي مسله درغلا، نو اے قاضی صاحب اے مفتی صاحب اوس د مخ کې د جب کې پیسې کې خودلې داغه د اعلی کړه او بل د پکې لاندې تباہ او برباد کو. دلته الله وی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. نمون بده طالب باندې ولګولو، بس طالب هم معمولی اسلحه وا، بس زر موږ طالب پیسې نه واغستې لاړې کافر شو. تا په قران شریف پیسې واغ خطا قران دې په اړه یاد کړو غریبو چې خدای دې زما کور دا غپلار وانګي چې ما د دینه ختم پیسې واغستې. ختم طالب له پیسې نه ورکوي، مولا له پیسې نه ورکوي. ولی مولا او طالب په پیسو ست اندر ورځي، پیسې مال راوړه چې زما کار برابر شي. نو الله قاضی توای، الله مفتی توای، الله د بنی اسرائیل مفتیانو تم داسې ویل، الله د امت محمد یا مفتیانو تم وی. خدای ته وګوري الله رب العالمین کمزې چې الله ما ته خطاب کوي، مال په کار دادی چې زی په بلچا باندې اون لګوم پسانی اولګم ډمبه. ما ته الله وی د دوه مسلمانانو جوړ رال، یو درته پرشپت کی ګډ راوسته، یو درته کویا راوسته، یو درته پټکیو جامې راوړي. تورته ورورا بیګادا سی سیلې راغلا چړم بیستا جامې وړې بیستا ګډ په مخه کړو داس یو بلا ور سره وا چې په ګډانو باندې ډېر اعلی او فلهذا مسله د په حق کې سید او تلاشه ګرځه د سین بغاړه شپېلی وخا. دا مونږ ته الله وی ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا. نو طالب العلم ته پیسې ورکوي، ختم نه علاوه ورکوي، ختم کې ورکوي، روزه کې ورکوي، سرسایګانی ورکوي. دا د خدای فقیران دي طالبانو باندې شفقت کوي، په علما او شفقت کوي. الله دې زمونږ استاد زړونو کې د علما او مینه پیدا کړي. نو الته د آیات ترجمه سیق معنا دا شړل کافرانو بارک الله فرمایل وی شری جهنم تا. دلته هغه لفظ راغی وسیق الذين اتقوا ربهم. نو دلته به ترجمه څنګه کو شړل بکو. نو دا خو شان د مؤمن سره نه خایږي او الله خو ډېر لوی ذات دی، الله خو دل عزت ورکړي. نو شړل خو به عزتي سره دلالت کوي. نو منګه لاړو قتاده رضی الله تعالی عنہ تا، به منګه لاړو د پیغمبر صحابه وتا چې منګ له دې تفسیر وکي، هغه ډېر خپل تفسیر وکړو. الله جل جلاله د قران تفسیر می صحابه کرام کوي. صحابه کرام او فرمایل عزیزانو جهنمین تعالی وسیق الذین کفروا او شړی دا کافران جهنم تا ډلی ډلی وای شړی، لیکن الله رب العالمین باغ په روان کی ذلیل بروان وی. دلته الله رب العالمین وسیق لفظ استعمال کو. سیق مانا دلته دا چې هر جنتی با د قبر نه را پاسیږي. عزیزانو کله چې قبر نه را پاسي دی تب براق ولاړي سب ولاړي. و عزیزانو دا می د نبی الرحمه برکات دی. نبی الرحمه میراغ د ام هانی د کور را اوتلو
معراج واقعانه بیانوم د ام هانی د کورنا د ام هانی الګنن ټول صادر کې واچوي خدا اساسه ضروری خبره ده غوړه ده نن څومره مرګري چې دا ان شاء الله باب الریان د پاره دی به دغه نه کوي چې کوم دغه برابر کو نو به ان شاء الله برابر وي ها نو عزیزانو الله جل جلاله ال کافران بشری پرشتي به ور پسې او چکی به ور سره او ډبتی وباسه په منډه منډه برواني رغړی به د بال په شکل رغړی به د خپو په شکل داسې په بدرنګ شکل بروانوي لیکن زمانه نبی چې معراج تتلو حضرت جبرائیل براق را وستو جبرائیل داسې دی محبوب دا خو براق دی پدې بسکم پدې بسواري کې چیرته بزم ته بیت المقدس ته ځي چیرته بزي بیت المقدس ته بزي الګ الګ ودرېګا ما ته چا خپل 16000 روپۍ راکړې زما ذاتی پیسې وي هغه د چاندې نه د زمان په کې واچو 5000 روپۍ نه واچو الله دې قبول او منظور کړي عزیزانو الله جل جلاله کل پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته براق را اولېګلو چې زما محبوب پیغمبر ما ترا اور سوا نړمبه د زمکه سفر به د زمکه په اسباب کیږي نو هغه سوال ضرورت براق د اسنخ کتا او د خرن اوچته دغه اندازه کې اوس حیوان دا راغې جبرائیل علیه السلام ولار د ام هانی کور نن محبوب راغې حتیم شریف ته منځ شو براق ولار دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وی تشریف فرما شي نا جبرائیل زخو نسوریګم محبوب والی نسوریږي تا د پاره خنن اسمانونو خسته شوې دي نن ټوله فضا بدله ده نن روحاني سفر دی نن د اسمان سفر دی نن به موسی علیہ السلام ګوره نن به جبرائیل نن به عیسی علیہ السلام ګوره تبه نن خپل ګران بابا آدم علیہ السلام ګوره تبه نن خپل بابا ابراهیم خلیل الله ګوره تبه نن د پیغمبرانو سره ملاقات کې ولې نزي نه اے جبرائیل امینا خپبناړم زما یو درخواست او پیغام دی محبوب مبارک تمی وی سب پیغام دے ورتوی اللہ رب العالمین تا زما پیغام یوسا کلا که زما امتیان د قبر نپاسیگی زما امتیان با زن کدن والی وی زما امتیان با د قبر تیرو والی وی زما امتیان با تکلیفن وحلی وی اے جبرائیل امینا اللہ رب العالمین تا درخواستو کا چی اللہ محبوب وی ستا محبوب وی کما سره وعده وشي چې د قبر نه زما امتیان پاسيږي او د حشر میدان نه جنت ته رسیږي چې دوی د پاره هم براقونه ولاړ وي نبی الرحمه رؤوف الرحیم نبی صلی الله علیه وسلم جبرائیل براق دی اولا نسوریگم زما مربنا ما د پاره درخواست ما جمع کړي ک الله قبول کې ډېر بخي جبرائیل د سترګو رف کې راغې زما حبیب ته وای رازا زمانن د رحمت او د جلال ټوله دروازې کولو دي زما نبی ورته وای ترا سورېګ براق باندې او ستا چې هر امتی پاسيږي هغه له براق ولاړي بیا وای الحمدلله والشکر لله براق بولاری ګوره اوس د وثیق ترجمه به څنګه کو صحابه ترجمه را وستلا شړلې بشیتنا شړلې بشید جنتی براق پسې با لکه د دنیا چې تر ځان پسې سوی روان کی نو د غریب کله پوزه خیره نه کله خپو کې از غیلار شي خپل خپو کې از غیلارو نو له بده بچنه د خپو از غي او باسي نو الته الله ستاسو براق د پاره د شړلو د پاره د رهنمایي د پاره د رهبرۍ د پاره الله انتخاب د پرشتو کو ډېر مقربي پرشته وي الله رب العالمین وي وسيق الذين اتقوا ربهم الله بوي او شړي سورلنی د دې جنتیانو ال الجنتی جنت زمرا ډلې بروان الله اکبر الته چلار شي جنت با جهنميانو ته د جهنم دروازه بند دی به هجوم جوړيږي داسې به ورزي
او جمع کیږي با د یو بل سره به دا پختي خوږي جهنميان بچي وي غرزو الله چې ارزوي خود دې قهر نم خلاص کا زمکه لاندې اور دې بر اور دې د یو بل پختین اور روان دې موږ غرزو دې په دې دروازه کې داسې جمع کی چې ناګهانه به دروازه ورته کولوشي دی کب ورکی و یو جهنمی چې هغه د جهنم د دې سر نزي د دنیا د اس رفت 1500 کاله تیز رفتار اس چې په دې کې د دمون کی او دومره فاصله وای د دینه به بیا دو چنده هغه کند لاندې وي نو د جهنمانو چې کوم قافله ور روانه او ور غرزيږي وای د اغي درز به دومره وي چې دا کم لاندې بر اولاد دي اغي به وي چې خدایا دغه دا اواز څومره خطرناک دی یا الله مونږ تاسو ټول د جهنم نه بچ اوساته او جنتیانو ته ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها چې کله را ورسیږي دروازې به کولوي ټول دروازې به کولوي نو چې کله داسې مهمان خصوص راځي ستاسو وزیر اعظم سبزی پاکستان نا او بیا التا په ریاض کې یا په بل ایرپورټ باندې زمنګ د سعودي حکمرانان ورته ولاړی نه په کوم انداز باندې د جاز نه راخته کیږي نړمبه چې کوم د عزت او زوی الته دنه کی نو الته وطنۍ چې تشابه ول د ودرګه موږ دروازې چابي لا نشتا هغه چابي را پیدا کو نه مخ کې نه ورته برابر کړي انتظام ورته برابر کړي نو که د دنیا په مخ باندې دنیا وزیر اعظم تا د دنیا وزیر اعظم دا مقام ورکی مالک الملک د تمام مخلوق رب دے د جنتونو رب دے د جهنمونو رب دے زما لوی رب جنتیانو ته دروازې کولو کی د جنت دروازې به کولاوي فتحت ابوابها وقيل لهم او بویل شي دویتا ادخلوها داخل شي دیتا بسلام امنین الله اکبر دا رب العالمین عظیم پیغام چې وره ولې شي طيبتم فادخلوها خالدين دنن ننوزي خوشالي سره همیشه په پدې کې اوسېږي تاسو چې جنتیان جنت تلار شي دنن شي دوی دا ارس وګوري وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض الله اکبر جنتیان بوي حمد او ثنا د اغزات لره یا الله چرا دکړه مونږ ته جنت هغه چې مونږ سره وعده شوی وا عزیزانو د پیغمبر علیہ السلام حدیث ته چې چا روزه اونیولا ایمان سرا چا چې روزه اونیولا ایمان سرا حلال حلال وګڼل حرامي حرام وګڼل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایلی دي نه د دې جنت دی روزي بدلا مگر جنت نو عزیزانو دی جنت تل بداسنوي لکه د دنیا په مخ باندې ګنټه بدلته مهمانه 2 ګنټې بدلته مهمانه نیمه ورځ بدلته مهمانه نیمه ورځ نه بعد بزینا نه الله فرمایي چې دی کله جنت تلار شي دی به الته همیشه پروت وي همیشه به وي الته نبی د جنت همیشه یو مکان کې سړی پروت تنګيږي الته بسنګ چي جنت کې بازار لګيږي بازار د جمعې د ورځې په حساب باندې به بازار لګېدلې اب بازار کې به ټماټر نه خرسيږي الته به ټیپر نه خرسيږي الته به دا 2 رنگ میوه نه خرسيږي چې دا په مصالحو منګه په خو ګرموي اچار به نه خرسيږي الته به عزیزانو حسن خرسيږي سبا خرسيږي حسن هر جنتی با ځان ته نوې حسن انتخاب کوي یره دا خوري مزیدار حسن دی د دې سودا کوم بد د سودا د زړه جوړه خره چې په زړه دې رنگ دننه شو په زړه دې دغه حسن او جمال را دننه شو چې ته کور ته راځي الله رب العالمین بستا بنگله کې ستا حوري او ستا زړه بیبي چې د 100 کالو په عمر کې تړي وا او یا چند بداغینه الله ډېر خسته کړي او یا چند ډېر خسته ان شاء الله دا زړې خزي دا بالته داسې نه دا به د 13 کالو عمر کې وي ان شاء الله او بابا به د 15 کالو عمر وي ان شاء الله داسې عمر به وي ان شاء الله چې عمر ته به بیا زړخ ناراضي نو بوډاګانو د ډېرې کنځلې مکوي څه خو بوډای څه کنځلې کې دا بوډا سره چې کنځلې کې ډېر بدلږي دا مکوي ها ګوره یاد ساتي په جنت کې کنځلې نشتا نو دنیا کې د کنځلو په ځای د الله حمد او ثنا وایا چې الله بوډا دې زامنو تکړم خزي لکړم
بډاتوب مې په دوی باندې تیر کړو، مال دولت مې دوی ته وګټلو، او یا الله چې نن د جنت زندگی راغله نو خدایا ځواني تا راکړه، ښکلې بیبي تا راکړه، او د ادنا نه ادنا جنتي به اویا ښځې وي ان شاء الله. ادنا نه ادنا دلته په یو ښځه باندې څومره پیسې لګي، بلا خرچه کیږي نه کیږي ان شاء الله. التبا ادنا نه ادنا جنتی او یا ښځې به وي، او هر یوه ښځه به د یو بل نه داسې ښایسته به وي. دویم دا جنت کې به جګړې نه وي. دې بنو کې حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه زه خبره کوله، ما بیان کول، وای بیان مې وکړو، نو ما بیان کې ویل چې علماو سره مینه کوئ، طلباو مدرسو سره مینه کوئ، ان شاء الله جنت کې به د بیکاره جنتیم او یا ښځې. و یو بابا एकदम را پاسېدل، په خپلو بنوالو ژبه کې راته ویل چې استاد ټولې خبرې دې خوږې وي، خدا دې ډېره خرابه خبره وکړه. مال چې ولې شیخ صاحب ډېر عجیبه سړی و، وایي ما ته ویل چې ګوره ما یوه ښځه ده، زه قسم دې کور کې ګنټه نشم تېرولی، چې دننه شم هغه هلته داسې انخطې وي چې انتهای نشته دی، نو به د ناکامه راووځم چې هلته اویا ښځې ما بیړه غرګه کړي. وای ما ورته ویل چې جنت کې جګړې نشته، هلته زکام نشته، هلته جنت کې ټوله خوشحالي خوشحالي ده. ښځه به تا له خاندي، ته به ښځې له خاندي، حورې به تا ته خاندي، ته به حورو ته خاندي. نو الله جل جلاله به وي جنت ته وایي چې ښایسته شه ورته، وایي جنت په ښایسته کېږي، आवाज به جنت وکړي څرنګه چې د الله د ذات سره ښایېږي، دی به आवाज ووري. جنت به وي یا الہ العالمین، یا الله زما یو درخواست دا دے خدایا. څه درخواست دی؟ یا الہ العالمین ما خیسته کا، ما رنگینه کا، ما ته خوشحالی را کا. جنت به وي ما ته خوشحالی را کا د هغې چا دپاره چې ستا په بندګانو کې زما ډېر خوښ وي. ناګهانه به یو انسان را پاسي، جنتیان به ورته ټول ګوري، ډېر مزیدار به وي، ډېر خوبصورت به وي، ډېر بهترین انداز کې به را روان وي، خوشحاله به خاندي به. تپوس به وشي دا څوک دی؟ وایي دا هغه انسان دی چې د ټول عمر خپله غصه خوړلې وه، غصه یې خوړلې وه. غصه وخورئ، غصه باندې زور ولګوئ، دا خو ډېر خطرناک دشمن دی دا نفس. موږ یې تباه کړو، دا شپېته اویا کاله زندګي راته غرقه کړه، تباه یې کړه راته. هلته به عزیزانو ان شاء الله ستاسې به بیا خولې د خندا نه ډکي، جنتیان به درته ګوري، وایي دا هغه کس دی چې صبر یې کړی و، برداشت یې کړی و. عزیزانو نن ما تا ته خدای پاک عظیمه فریضه راکړه. اوس د دې راتلو شپې خبرې اوس کوم، تقریبا 2 شپې بعد تاسې به د اختر خوشحالۍ مناوئ. نو ځوانانو به هم ترتیب برابر کړی، او د کلي ماشومانو به هم ترتیب برابر کړی. نو یو خدا درخواست درته کوم چې څوک هم سملی نو برنډو ته بچي دن نه کوي. ولې ستا او زما نوجوان نسل هغه په دې شپه باندې د الله نه څومره بغاوت او سرکشي کوي، ډزې کوي اسمان ته، دا ګولۍ کم خوازي ځمکې له به راځي که نه چې ته سمندر ته رسېږي جواب را کوي. په ایمان یې ووایه تا په دې ډزې وکړې ای پښتونه چې روژه لاړه ختمه شوه، رب هر څه درغلل، ډېر خوشحاله یم چې نفل مې واپس نفلو ته رالل، فرض مې واپس فرضو ته راغلل، صدقه د 1 روپۍ په ځای واپس 1 روپۍ ته راغله. په دې خوشحالي کې چې الله درنه هغه عزت واغستو، په دې خوشحالي کې نو دا خو کفران دی. لا الله فرمای وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. که پروژې دې وژړل الله به د عباداتو کې نورم برکت واچوي. که پروژې دې وژړل خفه شوې، بچي درته رالل، دادا ولې خفئ، مورې ولې خفئ، پلاره ولې خفئ، بچیه خفه به نه یم، تر نن ماښامه پورې زما نفل د فرضو درجې ته رسېدلی و، فرض مې 700 درجې ته رسېدلی و، زما 1 روپۍ په 700 بدلېدله. زویه جاړم به نه، ما ته خو نن جړه پکار ده، ته ټوپک راوالې اسمان ولې. نو ای ځوانانو خدای ته وګورئ، په دغې پټاخو چې پیسې ورکوئ او ستاسې ماشومان په روډونو باندې الوزئ، دا لوح العب دی، دا اسراف دی، دا د الله نه بغاوت دی، د الله نه سرکشي ده. مه ډزې کوئ، مه بوړو ته د پټاخو دپاره پیسې ورکوئ، دا ګناه ده، دا ګناه ده.
ځوانانو تاسو ته وایم د موټر سایکل دور دی ته دې مور او پلار ډېر په تکلیف را لوی کړی زویا سوال درته کوم د اختر په ورځو کې زمونږ الکان په سپینو جامو کې چکر ته لاړ شي په سرو وینو یې ککړ راته کور ته راولي سوال درته کوم ځوانانو هغه سرکشي مه کوئ چې الله تاسو نه ناراضه شي سکوټرو باندې دارنګ په نورو لوح لعب باندې سوال درته کوم مگر ځئ ځکه مگر ځئ ته خوشحالي نمانځئ ستا خوشحالي د الله بختوره کی د خوشحالي د نمانځلو خپله طریقه ده زما نبی پاک صلی الله علیه وسلم خطبې له د جمعې راتلو د اختر پاکې جامې مبارکې د حضور پاک جامې ټولې پاکې دي الحمدلله خو لباس بدلو لباس سو دا خبر اوسو لباس بدل دی سرداری کونین د بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ د حجری مبارکی نے بہر راغ بی بی حفصہ ولاړه دا رضی اللہ تعالی عنہ بی بی زینب ولاړه دا رضی اللہ تعالی عنہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بی بیانی ولاړی دی سردار کونین میں یو قدم د درشل نبار دے بی عائشہ د حضور پاک موږ مبارک باندې لاس لګولې سردار کونین ته وی اے د الله حبیب نن زموږ جامې نن زموږ لباس من بدل کو کنا محبوب فرمایل بدلی کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو بی بی دا جویرہ نام دا رضی اللہ عنہ دا ډیر مالدار انسان وا ډیر لوی دولت مند وا جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ سردار کونین میں واپس راغی چې کله د خطبې د اختر نه راغی ټولو زنانو ته ولیدل جویرہ داسې ګوټ کې ناسته ده ورته وی جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ ادریگا جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ولاړه دا جامې داسې د نور نه جدا دي اے جویرہ والله العظیم ستا په شانت نن د ټول د اسمان پرشتو لباس بدل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام راوړلو جویرې ته وایا اے جویرہ ستا چې کوم سودا پرون کړي وا الله رب العالمین درتا دا اغي بدله کې د جنت او یا زره جامې تیاری کړې دي اے جویرہ کوم یو عمل دی کړه دے جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک می سردار کونین تا ډیر په ادب او احترام باندې وای محبوبہ پرون هغه جوړه چې ما اختر له برابر کړي وا نو هغه په ګوان کې وزنانه و هغه راغله او هغه ول چې زما جامې نشتا د اختر جوړې نو ما د ټولو زنانو نه پټه سودا وکړه تا ته دا خبر چا درړو وای دا خبر مال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راوړو زمونږ بیبیانو له دا پکار دی زنانو ته دا پکار دی هغه سیز نه استعمالی چې الله ناراضه کیږي ځوانانو تاسو هم دا پکار دی بغاوت مکوئ سرکشي مکوئ داسې مکوئ په لوح لعب کې ځان مبتلا کوئ ورنه الله بدرنا بیا دا هر څه واخلي نو عزیزانو درخواست مو دا دی چې ان شاء الله د اختر د لپاره تیاری سنت طریقه ده ښه ګناه نه ده جامې واخلئ هیڅ ګناه نه ده پیسار واخلئ هیڅ ګناه نه ده ځان ته مواله د بل چا غم هم وکړه د بل غریب غم هم وکړه الله جل جلاله دی ستاسو او زمونږ د ټولو اختر خیر او عافیت سره تیر کی جمعه الوداع دی را باندې الله بیا راولي الله دې را باندې هر وخت راولي خدای دې مونږ د دې نعمت نه محرومي الحمدلله تر دې ټیمه پورې زړه پروژو کې د الله نه خوشاله ما ته الله دې روح صحت راکو دا تقریبا زما په 150 کالو کې دا شوګر نه وړاندې هغه سی او روزه را باندې الله راوستا زه د الله نه ډېر راضیم سلور جلسې 3 جلسې د شپې ما کړي الحمدلله زستره شو نیم خوشاله الله دې را باندې به روزه راولي زما یو ورور دوست مې دی الله دې جامعي په لوی اولیاء او کشمیر کې هغه لري مولوی صاحب بعد دې روزه نه بعد به روزه شروع کې وای ته روزه ډېر برابرې مالیر الله دې ستا مختم د رحمت په نظر ګوري لکه مې دعا و تراغله
چې دا تا ماته د مینې په نظر کتلې دي. نو عزیزانو روجې ډېرې مبارکې وي. موږ په دې خفه یو چې موږ نه روجې لاړې موږ څه کړي نه دي. داسې به وایي ښه موږ څه کړي او روژه رانه لاړه وایي څه مو نه کړل. نو الله زمونږ ټوټه پوټه عمل، زمونږ ټوټه پوټه روژه، ټوټه پوټه صدقه، ټوټه پوټه تلاوت، ټوټه پوټه ذکر، یا الله دا د خپل حبیب په برکت باندې الله خدای په قبول شو اعمال باندې بدل کی. دعا وکي الہ العالمین اور په صداقت سره دعا وغواړي. ټول الله نه وغواړي. ورونو د ټل نه مرګري راغلي، انګوټل نه ثوابای نه راغلي. تاسو کې نن کسان ناست څومره مرګري چې د خوش علاقو نه راغلي په نیت د سره راغلیو د ثواب سند باندې ماشاءالله چې الله راضي شي. دا دعا وغواړي خو په اخلاص باندې. زما ډومبۍ دعا دا ده اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب. خدایا زمونږ د دې ټولو بخښنه نصیب. ساده دعا ده یا الله زمونږ د ټولو بخښنه نصیب. الله کریم زمونږ د ټولو بخښنه نصیب. بیمارانو د پاره دعا وغواړي رب العالمین بیماران مو روغ جوړ کړي. یا رب یا ارحم الراحمین الله بیمارانو تم روغ صحت نصیب کړي. قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي. یا رب یا ارحم الراحمین الله د دې راغلو مسلمانانو داراتلل الله په نورو مساجدو کې خانقاهو کې پیر سباق شریف ته خلق تلی علما طلبا دعاتا کربوغي شریف ته تلی دي علما دعاتا الله د مرکز ته څومره علما صالحا چې د دنیا هر یو ځای ته د دعا پني تلی الله نن د ټول امت دعا سره زمونږ د دعا قبول کړي. الله کریمه خدای زما خو یو درخواست جمع کوم الله د دې ټولو خلقو د وړاندې ربا دا درونه وړاندې کوم یا الله دا د خپل بیبي نه وړاندې کوم او خدایا دا د ځان نه وړاندې کوم. الله زما دا ثابته مدرسه دې کې د کروڑونو کار وشو د اول نواله او دا د روان دی لنګر زما موبایل شوه او مال د تونو پیسې راوړلې شوی. الله زما مدرسې آباد کړي. الله چې چا دی جامعه کې هر قسم رکنیت کې نوم لیکلې خدای که هغه د مشورې په شکل وي کده خالص نیت په شکل وي او یا الله کده ورکړې په نیت سره وي خدای تانه بدلی غواړو ته ورته بدلی ور نصیب. یا الله چا چې دی جامعي سره نور دینی مدارس سره څه قسم تعاون کړي خو ما باندې د خپل مدرسې دعا لازمه ده چې زه د قوم کارخانو ته نه پرېخې، زه د قوم زنګري سړک ته چاندي ته نه پرېښودلې، زه د ملګرو په چاندیم اعلان کولو نه پرېښودلې. الحمدلله ما پرون مرګرو تویل مرګرو المستقل اعلان وکا مالداس چل دے اعلان نکم مستقل خوزا دا چنن چې صادر کې سمر راجم شو الله دې د 10 روپۍ د ټولو مرګرو قبول او منظور کی او د دینه علاوه ما سره تقریبا 85 یا 80 هزار د باب الریان چانده پرته دا که زمر شم د ورځ دوه کې هغه به ان شاء الله امانت پرته وي زما بچي به تاسو له امانت درکې خیانتي باندې ان شاء الله اب تاسو له درکې باب الریان کې بلګي نو زه قوم سمټ شان دیتا نه پر خودله تاسو ټول ګوره ما اعلان نه دی کړي چې موږ له سمټ راوړې کړي ودا ورور ته موبایل کړي ورور خخته پکار دا شګم پکار دا ما د خخته ویلي شګم راغلي ما د شګ ویلي سمټم راغلي ما عزیزانو هر قسم چې आवाज کړي زما ملګرو ما ته دا نه دی ویلي چې موږ نه یو تیار یا الله خدای اربونه بدلی دنیا کې ورکی آخرت کې ورکی الہ العالمین خدایا د جامعې ټول اراکین خوشاله کی الله کریم خدایا زمونږ د دې مدرسې الله هغه معاونین چې موږ سره تعاون کړي په هر شکل د اشکالو الله د ټولو ژوند کې برکت واچي رب کریم الله د امت مسلمه پریشانی ختم کی الله د فلسطین د مسلمانانو په حال ورحمېږي الله د کشمیر د مسلمانانو په حال ورحمېږي الله کریم زمونږ د حرمین شریفینو حفاظت فرمایي الله د سعودي حکمرانان الله خپل کې متحد او متفق اوساتي الله د اسلام او د حرمین شریفینو خدمت ته پاره د تمامي دنیا د پاره رهبر او رهنما وګرځي رب العالمین الله زمونږ د ټول څومره امت چې ده سفر شانو کې مبتلا ده الله ټول د فرشانونو وباسي الله زمونږ د جامعه آباد کی الله دینی مدرسې آباد کی الله د دې مدرسې الله چې کوم د تعمیر سلسله روانه ده الله
د غیبونه انتظام او فرمای الله هغه پیسې هغه خختی هغه سمټ هغه شګه هغه پیسې د مزدور د پاره الله چې تا ته خوخي الله قبول او منزوري کی الله قبول او منزوري کی الله زمونږ د ټول د والدینو مشرانو مغفرت فرمای دعا وکي د مدرسې خاص اراکین او خاص داسې او رکن چې هغه الحمدلله په خپل پیسو کې هغه د مدرسې د پاره تقریبا په سلو کې 10 روپۍ هغه مدرسې ته استلی دي موږ سره زیات تور د هغه تعاون نومینالم یو لوی جج او لوی انسان د هغه دا تعاون لیکن مدرسې ته ټول عمر کې یو ځل راغله دلته وګرځیدو او په دې هر څه باندې شکر ادا کو دا ډېر خپل ورورو وفات شوه دي او سپینګیره هم او ورسره ذاکر هم او له خوشخبری دا ته اوروم چې د روجي په داسو ورځ وړاندې وفات شو او یو ډرایور چې دا غي سره پیجن ګوروم نه ما ته مولوی سم ما خوب کې اولیدلو د دوه کو سردار غي کې اوچت کو داسې بره بوتلو 2 ورځې بعد وفات شو هغه ناغیله دعا وکي الله ته اعلی درجه نصیب کی نور څومره زمونږ مشران وفات شوي الله زمون څومره مشران وفات شوي رب العالمین الله د ټولو مشرانو اعلی درجه نصیب کی زمون په دې مجلس کې د مدرسې ډیر معاونین دي اراکین دي زامن نشته الله صالح زامن ورکی الله صالح زامن ورکی الله صالح زامن ورکی د چا کاروبار نه د حلال کاروبار نصیب کی الله زمون د دې مدرسې الله ټول معاونین ته سره زمونږه الله د قبر د پاسېدون بعد الله په براق د سورلی توفیق را نصیب کی الله کریم خدایا زمون د ټولو در روان کال د لنګر د پاره الله د غیبونه انتظام فرمایي دعا وکي الله چې موږ سګنه کال به پیسوانلو الله د لنګر انتظام وکي خدایا سګال چې بچاو کو الله را روان کال ته د ډبل پیسې الله زیات ورک خدایا د مدرسې لنګر الله د غیب او د پاکو پیسو روان جاری وساتي الله رکاوټ پکې رامولي الله رکاوټ پکې رامولي الله دا دستا فضل او کرم او احسان مون سره زمونږ د دکاندار اور محمد عمران ډیر زیات تعاون کوي د دې قرضه به 12 لکو تلاړه شپږ لکو چلیدله نو هغه مون سره ډیر تعاون کوي مونږ نه یو مجبور کړي الله دا غویم په کاروبار کې برکت واچي الله کریم ترخاګانو پیسې د غیبونه الله انتظام برابر کړي الہ العالمین د ټولو مرګرو سرسه سره زمون قبول کړي چا نه ورکړي نه ورکوي ان شاء الله غره پرې نه دی ښا چا سره سرسه وي ګوره خلک د اختر پر ورځ ورکړي نه ټول مخک ورکړي ښا الله جل جلاله دې ستاسو زمونږه سرسه قبول او منظور کړي دعا وکي باب الریان کې چې چا مرګرو تعاون وکړي الله دې دا پیسې برابرې کی باس که برابرې نشوي نو چې بیا الله اعلان ته ضرورت رانه ولي الہ العالمین ته پکې برکت واچي الله ته پکې برکت واچي ان شاء الله چې سونه خرچه پیراله اب دې کې بیا کاغذ لګېدلې چې داونه چې مولوی صاحب دروازه په 3.5 لک روپۍ دا لا څنګه دروازه دا به ان شاء الله دروازه وي الله دې زموږ استاد مال پکې قبول کړي او دنیا کې په باب الریان مدرسې تراولي الله مو دې په باب الریان به جنت ته او د خدای خپل دیدار ته ورسي رب العالمین دې ستاسو زموږ د ټولو پریشانی ختم کی څومره د چا مرګرو دعاګانی په زړونو کې وي الله قبول او منزور کړي د چا سشري حاجتونه وي الله تی پوره کړي زموږ د ټولو په اخر کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد